مولیانو صاحبانو تمویم او قاریانو صاحبانو تمویم چې دا قوم د پاره خدای د پاره خپل خیرت خراب نه کړي. په مانځه کې په تراو کې قومه خصي طریقې سره کوي. رکوع نه پاسي زموږ خلک څه کوي چې رکوع نه پاسي سمع الله لمن حمده الله اکبر، نو نه تا قوم وکړه نه د قوم وکړه. او چې سجدې نه پاسي الله اکبر الله اکبر، نو نه تا جلسه وکړه نه د قوم جلسه وکړه. نو درې امامان وایي چې مونږ د سره ونه شو، بالکل اونه شو. او زمون امام صاحب وایي چې بیا واجب پاتې شو، لکه په حکم کې د څلور امامانو فرق نشته، مونږ دا نقصان شو. دومره غټ نقصان په مونږ کې پیدا شو چې یو صحابي دقسې مونږ کړی، نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل قم فصلی فانک لم تصلی، مونږ دې ونه شو شابه دوباره وکړه. نو چې بیا وکړه نو بیا ورته وی قم فصلی، پاسه مونږ دې وکړه فانک لم تصلی، مونږ دې نه دی شوی. درې ځله هغه صحابي باندې پیغمبر علیه السلام مونږ واپس کړی. مولیان صاحبان هغه مولا پسې خلک دي چې هغه وی الکه دا ما ته جاوې پلان کې کلاشنکوف مولا دی، نو مرده به دشمنی وینو کلاشنکوف بغاړه کې ګرځي امینه، نو نه دشمنی نشتا، وې دې تراوی لکه د کلاشنکوف په شان ډزای دې په موټروي روان دی. نو چې کوم مولا په مانځه کې په موټروي روان دی کنه 160 او 170 سپیډ کې، پام کوو چې دې بالا پسې مونږ نه کی دا سمون دي. الحمدلله زم د خدای قهر په نازل نشي، د قران په ټوکې کې دا تموز پر ټوکې کې د خدای غضب در باندې ظالم نازل نشي. دا څه لپاره چې خلک را پسې ډېری نو جوړي وسجل وشي ډېر سجل کې اطمینان سره خپل مسکر دغه مونږ چې دا کم مولا دا ډزیږي د پسې به بالکل نه کوي، لکه ښه چې زر زر کوي. بل جومات ته دی چې څوک په قلار کوي، که تاسو ورپسې مونځ پرېښو که نه، ځکه دا خو مونځ پر ټوکې کول دي، دی په خپله ټیک شي. او که ټول مولیان یې داسې کوي ځان له ښه دی، بیا په قلار یې کوه تراویح به کوې او زما وروڼو بل ختم وکړې په تراوو کې څومره ملګري د قرآن شریف هغه جومات ته دی چې هغې کې د قرآن شریف ختم کېږي، ختم وکړي ښکلې ختم وکړي. او قاریانو صاحبانو ته مېما چې هر ډېر خلک وایي یاره جي مونږ کوو خو خلک نه ودرېږي، بې وقوفه ته نه ودرېږي. خلک ولې نه ودرېږي؟ چې څوک نه ودرېږي نه دی ودرېږي که نه، په ناسته دې در پسې وکړي، په ناسته یې نه شي کولی، لږ بیمار دی دې دې کورو کې د یو کس او دوو کسانو دپاره ولې سنت پرېږدی. شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه د مالټې په جیل کې، مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورسره دې کې په د رمضان میاشت راغله. هلکه وي څوک حافظ شته په جیل کې، په ټول جیل کې حافظ نه داسې خپه و شیخ الهند وی سخ کال برانه په جون کې د رمضان ختم پاتې شي د تراو، دا به څه کوي؟ دا د ټولو صحابه سنت دی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورته عرض وکړ، وی استاد جی ما ته دعوا وکړه زه به شروع کوم په یادول. شیخ الهند صاحب ورته دعوا وکړه، دروازې به یو سپاره یادوله او د شپې به په تراوو کې وروله. د رمضان میاشت تېره شوه، ختمه مو شو او خدای پاک قرآن شریف په یاد کړه، ختم مه پرېږدئ. خیر دی په شلو شپو کې کوئ، په لسو کې کوئ، غونډه میاشت کې لږ لږ کوئ، ښکلې ښکلې مزېدار. او ختم کې د قاري صاحب حروف په قلار قلار وایي او په اطمینان دی وایي. نو ختم د رکاوټ مه جوړېږئ. دا خو د رمضان میاشت ده، دا خو د قرآن د نزول میاشت ده. په دې میاشت کې خو الله په قرآن شریف نازل کړی دی، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. نو چې د قرآن د نزول میاشت الله پکې قرآن شریف نازل کړی دی، نو خو برکتي میاشت شوه، ډېره مبارکه میاشت ده. نو دې کې خامخا هر یو ملګری کوشش وکړي چې کم از کم نی نو چې بغیر د تراوونه یو درې ختمه خو پکې هر مسلمان وکړي. نو په لسو ورځو کې ختم کېږي. دا به ټول که خیر انشاءالله محنت کوي.
ختم پکې وکې او د شپې او تراو کې وکې او د مارونو بل یو مهرباني وکې ادا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی غریبانانو له افطاری ورکې که نور سنی یو کجوره ورکې وی دا الله رسوله هر څوک خو کجوره نه مونی وی یو ګوټو بچاله ورکې د روژه ماتي دپاره په دې به همدله خدای ثواب درکړي چې ستا په روژه ماتي یو کس روژه ماته کړه او د هغه د روژې څومره ثواب شوی دی د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر به تاله خدای پاک درکړي او زه درته یو بنیادي خبره کوم چې کم دا مالداران یې که نه ډېر خلک په روژه کې زکات وباسي نو دې غریبانانو له خپل زکاتونه ورکړي او که زکات در باندې نی نو صدقه وکړئ خیر هر چاته په خپل ګاونډ کې غریب مسکین فقیر معلوم دی دیاړي مار درته معلوم دی د دیاړي مار غریب سی 600 روپۍ دیاړي ده قسم دی که په 600 د چا ګزاره کېږي د ګلکار غریب 1200 روپۍ دیاړي ده بچی ورته پراته دي ښځه ورته ده په هغې د دې غریب د کوم ځای نه ګزاره کېږي یا دا نور دا ستاسو قصبګر چې دا څومره دي غریبانان په روژه کې خو د دې قصب نشته نو دې غریبانانو سره مهرباني وکړئ تعاون وکړئ دوی سره لږه مهرباني وکړئ تعاون وکړئ چې دا کم تاسو سره په ګاونډ کې دي او په محله کې غریبانان دي هیرونو تا ته په روژه ماتي کې پکوړې هم پرتې دي تا ته کجوره هم پرته ده تا ته کباب هم پراته دي تا ته میوې هم پرتې دي تا ته چرګ او غوښه هم پرته او قسم قسم څیزونه پراته دي او ستا په ګاونډ کې یو غریب دی چې د هغې غریب د کجورې وسم نه کېږي د هغې غریب د غوښې د اخیستو وسم نه کېږي ولې هغه ماشومان نه دي د خدای بندګان نه دي هغه یتیمانان چې پلار یې مړ دی او پردو کوڅو کې ماشومان ګرځي د هغوی حق پتا نشته اکونډه غریبه چې بېوسه او بېکسه ده د هغې حق پتا نشته هغه مزدورکار او غریبانان یو مریض چې پې راشي او ډاکټر له لاړ شي د هغې غریب چې څه ګټه پونچي وي ټوله ترې لاړه شي د هغوی حق در باندې نشته نو مهرباني وکړئ د ګاونډي د خپلې محلې د ملګري او د غریب مسلمان په تاسو حق دی ګوره او په صدقه خو ما مخکې راته 2 جمعې تقریر کړی دی په صدقه به ستا مال کمیږي نه او په رمضان کې چې صدقه وکړه ثواب یې څومره دی چې 1 روپۍ دی په رمضان کې ورکړه دومره ثواب به الله درکړي لکه بغیر د رمضان نه چې دی 80 روپۍ ورکړي او رمضان کې د نفل و ثواب د فرض برابر دی د فرض ډېر لوی ثواب لري او یو فرض دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نو چې څومره یې دا د وس خاوندان چې د چا وس کېږي نو د مارونو تر نن نه به پکې خیر انشاءالله شروع کړي ښه چې په ګاونډ کې هم کوم یو تروړه وړه غریبانانو لوان یو تروړه وړه چینی والا واله روجه والا واله او کجوري والا واله چې روجه په ماته کې د شربت وخت دی یو بوتل شربت والا واله او خدا د چې نقد والا ورکه نقدو کې ودا پیسې کې داغه کم سیس ضرورت نه به پیواني حضور پاک مبارک فرمای وی د شوال د رکوټ اختر د میاشتې د اولنا الله فرشتو ته حکم وکړي چې جنتونه ډولي کې نو فرشتې خو د انسان په شان کار نه کوي فرشتې خو بل شان کار کوي نو هغې اونخلي 11 میاشتې دا جنتونه داسې خشته کي ښه خشته او مزېدار او ډولي کي 11 میاشتې دا بعضې خاص فرشتې دي نو چې د رمضان میاشت کله راوخېږي او لومبی روز شي نو د الله د عرش نه یو هوا راوالوځي هغه هوا د جنت په دې خوشبویو باندې او په دې بوټو په دې میوو باندې ورشي او بیا په حورو باندې ورشي نو هغه هوا د الله د عرش لاندې چې د جنت په دې
په دې بوټو په دې ګلونو په دې پاڼو په دې حورو باندې ولګي اصل بل شی نه. نو حور الله ته سوال کوي چې یا الله مونږ لا په دې میاشت کې پروردګاره ستا د بندګانو نه داسې خاوندان مقرر کا چې الله زمونږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغې سترګې په مونږ یخې شي. رمضان میاشت عجیبه ده چې څوک د رمضان د میاشت عبادت وکړي نو الله ولا دغه جنتونه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د جنت 8 دروازې دي، د یوې دروازې نوم ریان دی. دا دروازه خاص هغه چاله ده چې کم روجه داري، روجې چې چا ډېرې نیولي دا د هغې دپاره ده. دا دروازه په دې باغوی داخلېږي او په دې دروازه چې څوک یو ځل وردن نشو داسې جوسونه او داسې خوراکونه به ورته فرشتې په دغه کې ورکي په میلمستیا کې چې ابدالابد چې دی جمدې وي دی به تږي کېږي نه. د جنت څیزونه چې سړی خوري دا د لوږې دپاره نه خوري. جنت کې څوک نه وږي کېږي نه تږي کېږي، هغه د خوند دپاره. لکه بعضې وخت یو سړی تږي نی او څوک ورته جوس ورکي او هغه وڅکي، یا بعضې وخت بنده اوږي نی موړي او د موړوالي د پاسه خلک میوه وخوري، الوه وخوري یا بل شی وخوري. د جنت د خوراک دا مثال دی د بارون. نو رمضان ځان له قیمتي میاشت ده او روجه دا ځان له قیمتي میاشت ده. د دواړو جدا جدا حیثیت دی او چې دواړه یو ځای کې نو ځان له شی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے دے حدیث سے جدو گرندر خوشحال شو للصائب فرحتان، در روجہ دار دو خوشحالے دی، دو فرحت عند فطره چه کم وقت روجہ ماتی یو دغه خوشحالی دا. الکه روجہ ماتی وقت سڑی خوشحالی کنا چې ماتی و تا قسم قسم سی دی پر ډیرو سیزونو خوشحالی چې خدای روجه سرته ورسېدله شکر دی ماته نشوه. یا الله زه دې وخت کې ستا په دې نعمت د روجه ماتوم چې الله ته خوشحاله شي. خوشحاله او پکوړی کباب خو پکې پرېږده هغه ځان له د خوشحالی شی دی. او بچرجان خو چې 15 جامه شربت نیس کلی که نه په دې اوړي جمع کې د ما ته پته ده د ما سره روجه ماته کړې دی په روجه کې خوراک نه کوي ما خام دې شربت ته لاندې وځي یو چاټی وسکي. نو یو خو هغه خوشحالی ده چې دی کم وخت روجه ماتی دی وخت کې خوشحالی. دویمه څه ده؟ ماشاءالله وفرحت عند لقاء ربه، یو هغه خوشحالی به دته نصیب کېږي چې کم وخت الله سره ملاقات کوي. یعنی د ده به خدای د خپل ځان سره ملاقات کوي دله به په دې خوشحالي ورکوي. دا دوه دي. نو زه په دې خوشحالېږم په دې چې زه شکر دا یوه خوشحالي خو راته الله میلاویږي چې کوم وخت کې روجه ماته نو هغه د زړه خوشحالي میلاویږي. نو چې دا خوشحالي راکوي نو انشاءالله چې ته به د خپل ملاقات خوشحالي مراکوي که خیر انشاءالله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصوم جنتون، وی روجہ ڈال دے ڈال دے فوجیانو سرا پخوا با دا نیزو جنگ باو دا تورو جنگ باو نو دا اس پنی دا تبخی پشانتے دا کمونگ چی پی روڑے پخو کٹ پا بخی دا قس یو ڈال باو دی میس کے پی کڑے وا ابے نیولے وا دی مختبه دا سی نیولا. اسم کستاسو خیالی دی پولیس والا سر یو اس پنی یو شیوی دا ډال دی. دا چې کوم وخت مظاهرې وغیره کېږي نو دی پولیس والاو سره د اوسپنې او اوسپنۍ هغه لاس کې نیولي، که څوک یې پکاڼې پې غذار کوي په هغې ته ځان بچ کوي او که څوک په ډنډه وهل کوي نو د هغې کې ځان بچ کوي. دا روجه رسول الله مبارک فرمایي جنتون من النار، د دوزخ نه او د الله د عذاب نه ډال دی. دا به د الله د عذاب نه او دوزخ نه بچ کوي. قیمتي شی دی روجه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے دا روجہ دار دا روجہ ماتی وقت خدای دعا قبلے. مصیبت داری چی دا وقت سو دعا کم دے کئی ہر سڑی لگیا دے بس انخلی الکہ یو 15 منٹ ور کا دعا لا روجہ ماتا کا کجورا اخرا خیر دے
که د روژه ماتي د کجورې نه مخکې دوا کې لا خبره او کنه کجوره دې او خوړو د هغې نه پس دوا کې لا خبره عند فطره چې کوم وخت کې ته روژه ماته دا لازم نه را چې د روژه د کجورې خوړلو نه مخکې ته خامخا دوا وکړي نه کجورې نه مخکې کې لا خبره ده ځکه وخت د روژې د لا ماته کړې دی نه ده ډېره بهتره شوه خو که د کجوره وخوړه نو ستا هغه د دعا د قبلېدو ټیم نه دی ختم شوی ښه الله ته دعا وکړه د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې دې وخت کې خدای پاک دعا قبله د روژه دار او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان په میاشت کې روزانه الله پاک لس لکه گناهګاران د جهنم د اور نه آزادوي دا به څوک آزادوي چې روژه ونیسي که لس لکه الله پاک د دوزخ د اور نه آزادوي هر ورځ هلکه نو چې لس لکه شو روزانه نو 10 روژې شوې نو څونه دې جوړېږي 3 کروڑ ته غالبا جوړېږي نو چې د اخیری شپه شي نو چې دا څومره آزاد کړي دي دومره وسره الله نور کی نو د دې ډبل بیا په اخیری شپه الله آزادوي حضور پاک فرمایي دومره قیمتي شی دی روژه خدا مهرباني وکوي چې روژه ونیسئ نو په هغه طریقه ونیسئ چې کومه طریقه موږ د رسول الله مبارک ښودلې یو خو روژه په حلالو خوراک نیسئ او چې ماتویم په حلالې ماتوي په حرامو نه دویم څه دي دویم پېشمنۍ کوي پېشمنۍ سنت دی پېشمنۍ ته رسول الله مبارک برکتي غذا ویلې ده یو صحابي ته آواز وکړو هلم راشه الی الغداء المبارک ناشتې له راشه پېشمنۍ له او دا برکتي خوراک دی نو دا برکت ډېر علما ذکر کوي بیان کوي خدا وخص نه دی یعنی ډېر بیا زه بیا راته وایم یو برکت یې دا دی چې سړی پېشمنۍ روټۍ خوري نو د موړي وجود کې طاقت وي نو که ته عبادت کوې نو دا طاقت د په وجود کې تر ماښامه پورې پروت دی بل په دې خوراک د خدای د طرف نه خصوصي رحمت ورېدلی دی خاص رحمت بل د آخر شپې خوراک اسم برکتي وي او زمونږ خلک پېشمنۍ نه کوي ډېر خلک پېشمنۍ نه کوي سړی به پاسي ښځه به لقۍ پاسه او پاسه روژه ونی پېشمنۍ وکړه پاس چونډې باړې راړې مارچې پرو پېشمنۍ وکړه برکتي شی دی پښتنو خو ورپسې دغه جوړه کړې سندره کړ وی د روژې هر ماښام اختر دی او وی زرې زرې د پېشمنۍ د لاسه شوم د روژې هر ماښام اختر دی او زرې زرې د پېشمنۍ د لاسه شوم نو پېشمنۍ کمبخت ځکه نه پاسې کېل ته ورپسې مونځ دی شیطان یې نه پرېږدي شیطان به په دې پېژني پرېږدي دی نه شیطان هله ته وایي زمړه بس کې بس اوبه کې اخره کې بس یو ګوټو بوس کې او بیا سر کېږي نو څه فایده شوه ده مونځ قیمتي دی که روژه مونځ قیمتي دی مونځ پاتې شو جمع پاتې شو روژه مې ونیوله دا خو چې مونځ پکې نه کې نو دا د الله د رضا دپاره دا روژه نه شوه دا د خلکو د یارې د وجې نه شوه چې خلک به راته روژه خور ووایي دا د کور د زنانو د یارې نه شوه چې بیا به چې دا روژه خور دی خلک به را پورې خاندي دا د خلکو نه شوه چې خلک به یې ته خدای دې بیخ د دې غټې خېټې وباسه ډوډۍ ته نشي ټینګېدی خوار شي روژه دې خوړه دا هغه احتسابا الله والا نه شوه چې وختي ما وی کنه چې ایمان وي او د الله رضی ټول ګناهونه خدای ختموي ورسره دا هغه نه شوه چې ته پکې مونځ نه کې الله هلته نه خوشحاله او دلته خوشحاله اسې رواج کې رسم کې پېشمنۍ کې دا فایده ده چې پا بسې د مارونو ګورې زما چې څوک دلته کې زما مقتدیان یې د جمعې چې څومره یې دلته یا زما اواز اورئ په دې عملو کې پېشمنۍ لږ وختي پاسئ نفل کوي رسول الله مبارک په رمضان کې اوهو دومره عبادت پکو چې د خپې مبارکې به پړسې حالانکه الله ورته ارست ما تقدم و ما تاخر د ګناه نه پاک د ګناه نه معصوم بیا به هم دونه عبادت پکو نو داسې وخت کې پاسئ چې تاسو اودس وکئ او 3 رکعته تهجد وکئ
خکل رو رو کوي په قلار قلار کاته نشه کولی شپک کوا که شپک نشه کولی سلور وکا که سلور نشه کولی دوه خو کوي خدای بنده خکل په قلار مزیدار هغې نه پس بیا پیشمنی پیشمنی نه پس که بیا هم ته نفل کې نو بیا نفل کولی شي بیا لاړ شي جومات ته او خپل لمونځ وکړه سنت وکړه او تلاوت د قرآن شریف شروع کړه دا لږ وخت قیمتي کا دروازه خیر دی غرمې خوب وکړه کنه څه چل کېږي نو یو پیشمنی برکتی دی او سنت دی دا به کوئ او بل به وختي پاسه که ښځو نو تاسو بېکاره یې څه ښځې څه وخت پاسي چې غریبانان یې لګیایي روټۍ پخی ترکاري دله پخی چای دله پخی ماشومان ورته پینګه پینګه کوي هغه بیل قلاری هلته په کټ کې پروت دی نو وختي پاسه وختي تهجد به کوئ که خیر انشاءالله ښه ټول رمضان کې به کوئ خیر تهجد او زر زر به نه کوئ ځان به ترې نه خلاصوئ په قلار قلار به کوئ او پیشمني دعا خدای پاک قبلوي الله ته بیا دعا وکړئ او پیشمني داسې وخت کې کوئ چې کوم وخت کې بالکل اخري ټیم وي دویم به څه کوئ په فرض لمونځ پکې رونو ګورې پرې نه دی ښه او جمع پکې پرې نه دی د جمع ډېر لوی ثواب دی او د فرض لمونځ ډېر لوی ثواب او بیا غیبت په پکې نه کوي او دروغ په پکې نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یفتران الصوم دروغ او غیبت دا روجه ماتی ختمی ویده دا نویما که روجه اون شو حضور پاک فرمای روجه اشوا و دا روجه چه کم برکت و ادولا شو ختم دا روجه برکات دا تمام وقتی ہوئی علالا ختم شو کدی اون ولو دروغ دی وی دروغ دیر خلق پاکی دروغ ہوئی او بیا دی